د پښتونخوا بنو په جاني خیلو کې د قومي مشر او د څلورو ماشومانو د شهادت لپاره د پاکستاني پوځ پر وړاندې د پرلت کوونکو مشر ملک نصیب خان د وژل کېدا په ویر کې د دوهم پرلت نن لسمه ورځ ده. د 13 ورځو راهیسې زرګونه سپینګیري ځوانان ښځې او ماشومان د پاکستاني پوځ څخه د خپلو شهیدانو د وینو د پوښتنې لپاره راټول شوي، خو تر اوسه د دوی غږ نه دی اوریدل شوی، بلکې لارې پرې بندې شوي او پښتنو سیاسي ګوندونو مشرانو او فعالانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی سره همدردي او پرلت کې ګډون وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين چې د 13 ورځو پر مهال غوښتل یاد پرلت کې ګډون وکړي د پاکستاني پوځ لخوا د 2 ساعتونو لپاره بندي شو، خو پرون ماښام په غرونو او دښتو له 12 ساعته پلي مزل وروسته جاني خیلو ته ورسید. پښتين یاد پرلت ته په وینا کې یادونه وکړه چې د پاکستاني ریاست پر وړاندې به د پښتنو مبارزه جاري وي او د خپلو شهیدانو د وینو پوښتنه به لازمي کوي. د جاني خیل خبره چې د خپل لوسته کړله دغه څلور ضلع سره د افغانستان دیار دا چې دغه بیا څرنګه استعمالولی شي، ځکه امید ورته چې پښتونه د ټول د جونې خیل درنه سره ودرېږي. جونې خیل چې نن چې امن روشي او دولت دا د جنگ دا د دهشتګردۍ پالیسي ختم شي، دغه په نږدې ټولې اصلاح باندې اثرات دي او دغه د ټولې اصلاح د امن او امان سره یو تعلق دی. د عوامي نشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر او د پاچا خان مرکز مسؤل ایمل ولی خان هم نن سهار د یوې سترې قافلې په لړ کې د جاني خیلو په لور روان شوی او له ټولو پښتنو څخه یې غوښتنه کړې چې د پوځ تر ظلمونو لاندې د مظلومو پښتنو ملاتړ ته دې ور ووځي. پاکستان کې د پښتنو پر وړاندې د ظلمونو پیښې اوس تر پخوا په ټولنیزو رسنیو کې یو څه رسنیز کیږي او پښتانه سیاستوال هم خپل غږ پورته کوي. د جاني خیلو په پرلت کې نورو سیاستوالو پر پښتنو غږ وکړ چې د خپلې بقا لپاره د یووالی غوره کړي او پاکستان ته د اجازه ورنه کړي چې د پښتنو له سیمو څخه په استفادې د ترهګرۍ تمویل او تجهیز وکړي. خو د میش په داسې ریاست کې ژوند دی چې د میش ژم د سوري خو خود پرېږده، د میش ژم دای مشر کشر دا خو پرېږده. نن د میش په خوبره کښې خوندي شوي شهیدون ښه محفوظ نه شول، محفوظ نه دي. ګبرینه ته خلک دریمې د ورته کې نن می ژرغلي د ګابر پوندې چونه اچوي په دغه نوم چې په کوم کښې یور بال دی، په کوم کښې ژړو فریود دی، په کوم کښې سخت رغلېدو. د دغې شهیدونه ګبرینه ته ایله لري کوم دغه ایله پوندې چې دا می ژر پورته کې کوم طرحات پرې وړي. خوشحالۍ اقتصاد و ځوانان چې کوم ځای کې وشي هغې سره بیا څوک ظلم نه شي کوی. خلک خو غلا غږ ورته کوي چې خلک خوبولي وي، خلک ویده وي چې خلک ویښ شي. نو شکر دی چې ځوانان مو ویښ شوي دي، شکر دی ځوانانو بادار دي، تکړه دي. د وزیرستان زه تاسو ته وایم چې د الله فضل ده، وزیرستان په ټولې دنیا کې پښتنې کې تر چتراله پورې او لوندې سیبۍ پورې بلوچستان وزیرستان د پښتون زړه ده. دا زړه یې نن نرچک شوی ده، د پیروشان په وخت کې و یا نن بیا ده یا د فقیرې په وخت کې و. د جاني خیلو پرلت کوونکي ګواښ کوي که ژر تر ژره د دوی غوښتنې ونه منل شي او د پښتنو په سیمو کې امن ته کار ونه شي، راتلونکي لپاره به سخت ګامونه پورته کړي.